السلام علیکم زما ګرانو مینوالو، زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر یم. ملګرو زما چې کوم نننی ټاپک دی هغه به تاسو په تمنیل باندې مکتلی چې نور احساس دوبۍ ته تللې ده او څنګه تللې ده او څه دپاره تللې ده، هغه ټول ډیټیل به زه تاسو سره به شیر کوم او سره د پروف سره د ثبوت. نو ملګرو زه تاسو ته ښیم چې دی نو نور احساس څنګه چې دی نو دوبۍ ته تللې ده او تاسو به وایئ چې فیضان ګلستان د ځانه وایي دروغ وایي. نو زه تاسو ته ښکاره کوم دا تاسو وګورئ. او تاسو صحیح کړه دا نور احساس ته او دا چې دی نو دوبۍ ته روانه ده که نه. دی خپل ټیک ټاک ویډیو کړی ده او هغې کې چې دی نو دی دا چوکړي دي چې زه دوبۍ ته ځم او دا دوبۍ ته تللې ده. د پښتو هغه ډېر ښکلی متل دی، لالیه څوک تی زما په دوبۍ کې، لالیه څوک تی زما په دوبۍ کې، زه به پاکستان ته به راځم په پیایې کې، زه به پاکستان ته به راځم په پیایې کې. دا خو ډېر شوق سره تللې ده دوبۍ ته او تاسو به ګورئ چې څه ټایم دا به پاکستان ته راځي هغه ټایم د دې امپریشن د دې تاثرات به څه وي. دی خو چې دی نو پوره دنیا د دې باقي خبر باندې تاسو پوه شوي دا چې دی نو دوبۍ ته تللې ده، دا په خپله نه ده تللې او دې ته چې دی نو ویزه لېږلې شوې ده ته دوبۍ ته راشه، ولې چې دا ډېر غټ د پاکستان شاعره ده. نو موږ ته دا خلک ولې ویزې نه رالیږي؟ موږ دلته کې ناست یو، یو کس چې دی نو موږ ته ویزه نه رالیږي د دوبۍ هغه د سعودي هغه، ولې چې موږ تشپاڼې ناست یو دلته کې او دا میډم چې ده دا دوبۍ ته تللې ده، دې میډم ته خلک ویزې ورله لیږي. نو میډم خبره داسې ده یو ویزه موږ لپاره م راولېږه که نه موږ دلته کې تشپاڼې ناست یو پاکستان کې، څه کار روزګار خیر نشته او هسې د مفت روټۍ کور کې ماته ولګي او کور والا هم بې عزت کوي چې څه لپاره کور کې تشپاڼې ناست دي، څه کار روزګار کوئ. نو مهرباني وکړئ یو ویزه موږ لپاره م راسینډ کړه، نو دا به ستا په موږ باندې به ډېر غټ احسان وي. ولې چې ته دوبۍ ته تلې نو یو ورکوټې شانتې کار خو موږ لپاره وکړه که نه دوبۍ ته تلې نو څه نه څه چې دی نو موږ لپاره څه فایده خو وکړه که نه هسې تلې نو واپس به راشي نو څه فایده خو نشته. ستا د تګ بیا څه فایده ده؟ موږ ته څه فایده ده چې ته دوبۍ ته تلې؟ نو مهرباني وکړه موږ لپاره هم د دوبۍ نه یو ویزه راسینډ کړه چې موږ هم دوبۍ صحیح کړو او څه حساب دی څه کتاب دی. نو ملګرو دا چې دی نو دوبۍ ته تللې ده، ډېر چې دی نو غټه شاعره ده د پاکستان پوایټ ده. ملګرو بس زما دې ته دا میسج دا پیغام و چې هسې ویډیوز مه کوه، دا همداسې کې که نه خلک چې دی نو په شک کې وي چې دا چې دی نو څه دپاره دی، بنده ځي څه مقصد دپاره ځي هغه چې ته بیان کړه. همداسې چې دی نو ډېر کسان تا پسې لګېدلي دي خبرې کوي، تره تره خبرې کوي، نو ته راشه هغه خبرې د هغه خلکو چې دی نو ثابت کړه دا دروغ دي دا رښتیا دي. نو بس ملګرو زما دا میسج دا پیغام و چې ویډیو مو خوښې شوي نو لایک یې کوئ، شیر یې کوئ، نور احساس ته زما د آواز ورسي او باقي چې دی نو تاسو ته پته ده انشاءالله ډېر ژر به یو بل ویډیو کې به ملاقات کېږي. تر هغې پورې زه تاسو نه اجازت غواړم. د لوی الله په امان، والسلام.